منظور پښتين په افغانانو غیرت وکړ او عمران خان یې سم بې عزته کړ. دا چې څنګه ولې ویډیو تر پایه راسره وګورئ. سلام ستړي مشئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پرونیو څرګندونو ته چې د نجونو د زده کړو په اړه حساسیت یې د پښتون افغان کلتور برخه ګڼلی توند غبرګون ښودلی. ښاغلي پښتين پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د عمران خان لخوا د افغان پښتنو په اړه د منفي او غلطې معرفي کولو څرګندونې غندم. هغه دغه راز د افغانستان د بشري ناورین په پلمه په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو سازمان پرونیو غونډه د عمران خان له لوري ځان ته د مرستو د جلبولو هڅه ګڼلې او ویلي دي چې نور باید نړۍ ته دروغ ونه وایي. دغه پښتون رهبر دغه راز ویلي چې افغانان او پښتانه هېڅکله هم د نجونو د زده کړې مخالف نه وو او نه یې د ښځو پر حقونو سترګې پټې کړې دي. هغه پر پاکستان غږ کړی چې په دې برخه کې خپل استعماري سیاستونه ودروي. پرون عمران خان وویل چې نړیواله ټولنه دې د نجونو د زده کړو په اړه خپلو غوښتنو کې حساس وي او د افغانستان د فرهنګي ارزښتونو درناوی دې وکړي. عمران خان وویل هره ټولنه د بشري حقونو په اړه خپل نظر لري او کله چې افغانستان کې د بشري حقونو یا د ښځو د حقونو په اړه خبره کیږي باید د پښتنو د کلتور په تناظر کې دې موضوع ته وکتل شي. هغه دغه راز وویل چې له افغانستان څخه پاکستان ته د داعش ډلې ګواښ موجود و او اوس یې اندېښنې لا زیاتې شوې دي. د پاکستاني صدر اعظم دغو خبرو ته د پاکستان تر قلمرو لاندې د ملي جمهوري غورځنګ مشر او لارښود او ملتپال سیاستوال افراسیاب خټک په خپل غبرګون کې ویلي اوس خبره دې ته شوه چې عمران خان د چا په خوله چې پاکستان کې هم څوک پیاز نه خوري هغه به د افغانستان د معرب په باب تصمیم نیسي. ښاغلي خټک پاکستاني صدر اعظم ته په خطاب کې ویلي که خدای کول د افغانستان د لاس لاندې ساتلو د پخوانیو دسیسو په شان به دغه نوې دسیسه هم شنډه شي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي بیا ویلي چې پاکستاني صدر اعظم د افغانستان مخکینی حکومتونو نقد کړي او خپل شخصي نظر یې په اړه څرګند کړی او افغانانو ته یې توهین نه دی کړی. په هر حال تاسو دغې موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مراته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. بیا ستاسو پر تر اعظم پلو بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.